نن لرغوني کندهار کې د غازي امان الله خان کپ لیسټ ای یو ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. یا د سیالیو کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو څخه ځوان لوبغاړي لوبیږي او هیله مند دي چې د ملي لوبغاړو تر څنګ به ښې تجربې ترلاسه کړي. چې موږ ته داسې فیسلټیز برابر کړي دي په کندهار کې، بیسټ ګراوند دی، شاوټ فیلډ، هر څه منظم دي او ډېره خوشحاله یم دلته چې دوهم ځل لپاره بیا کندهار کوربه دی او نوي ځوانان چې راپورته کېږي د همدې لوبو سره راپورته کېږي چې نړیوال ته ښکاره کېږي. دا موږ ینګسټر ته خصوصا ینګسټر ته او چانس خو ډېر ټول ته ښه چانس دی، خصوصا ینګسټر ته زیات ښه چانس دی چې ځان ثابت کړي او چانس لیسټ ډېر غټ کرکټ ده. نو چې کوم لوبغاړي دلته راغلي دي باید دغه شو کې چې لیسټ ډېر غټ کرکټ ده، همدې نه سړی مخکې ځي او ملي ټیم ته لاره پیدا کوي. لیسټ ډېر غټ کرکټ ده. نو که زه ووایم چې زه نن د ابوظبي په ګراوند کې یم نو بده به نه وي چې هغه څومره خواري ګراوند سره شوې ده او څومره هغه سهولت برابر ده. نو ډېره خوشحالۍ خبره ده چې د افغانستان کې موږ داسې ګراوند لرو چې هغه د نړیوال معیار په برابر ده. نو ډېره خوشحالۍ ده. د کندهار کرکټ امریت وایي یا د سیالۍ به د کندهار د کرکټرانو لپاره ډېرې ګټورې تمامېږي، مثبت تاثیر کوي. په ټوله کې د کندهار او د زموږ د کرکټ د ودې لپاره د ښه خبرونه چې تېر کال هم لیسټ په کندهار کې ترسره شولې. تر هغه وروسته د کمال خان بند لوبې وې چې ملي لوبغاړي کندهار ته راغلل. دا ځل دا بیا لیسټ په کندهار کې د اکثریت ملي لوبغاړي راغلي دي، دلته لوبیږي. دا زموږ لپاره ښه خبر دی. یوازې د کرکټ له لحاظه نه، له اقتصادي اړخ هم دا ډېره پیاوړي دي. که تاسو وګورئ دلته هره ورځ د 2 لکه څخه تر 3 لکه افغانۍ پرې مصرف کېږي. دا مخکې په نورو ولایتونو کې دا ځل په کندهار کې مصرفي د تیل کار هم تقریبا په 10 میلیونه افغانۍ باندې لیسټ ترسره شول. دا پیسې ټولې په کندهار کې مصرف شوې. دا په ټوله کې یو ښه خبر دی. یوازې د کرکټ له اړخه نه، له اقتصادي اړخ هم زموږ لپاره ښه خبر دی. په دغسې یو حالاتو کې چې اقتصاد په ټپه ولاړ دی، بیا هم دغه لوبې په کندهار کې ترسره کېږي او موږ ورباندې خلک کار کړي دي. رشید محمد نبی دغه مې ډېره خوښي دا خو ډېر د شکر سره چې موږ ته چې بیا راموږ هوښیار شو دغه د ښه خوند کوي. ګوډه داسې تازه دي دا خلک انسانان، لوبه ښه خوند ورکوي، ساچرۍ ښه خوند ورکوي. ګوره دا دې پر هر سړک باندې ګوره دا دې بازۍ کېږي، ځوانان هلکان ښه خوند ورکوي، ساچرۍ ساچچې دی بېغمه شول، هوښیار شول. که څه هم تېر کال دلته ترسره سو خو به دومره ښه ذهنیت او دومره ارامتیا سره نه و ترسره سوی، ځکه د چاودنو وامو، د ټکانو وامو، د ترور وامو ښه ښکار چې دي کوم هغه ترس او وهم نشته. هر یو کولی شي چې ښه په ازادانه توګه سره راسي او دغه لیسټې لوبې دلته نن